د پاکستان د تبلیغانو یو مشر مولانا طارق جمیل تازه یو نوی خوب لیدلی دی چې هغه پکې وایي چې جناح مې په خوب کې ولیده چې په خوله کې یې 2 ګوتې راکړې او کله چې له خوبه راویښ شوم نو په خوله کې مې د شاتو خوند و. په ټولنیزو رسنیو کې د مولانا طارق جمیل هغه ویډیو ډیر پلاس کېږي چې هغه پکې د پاکستانیانو د قائد اعظم یعنی جناح په اړه د خپل یو خوب کیسه کوي. هغه وایي په خوب کې قائد اعظم ولیده او کله چې ترې پوښتنه وکړه چې څنګه یې نو هغه ورته په ځواب کې وویل چې ډیر راحت کې دی. هغه وایي بیا قائد اعظم 2 ګوتې ماته ونیولې او راته یې وویل چې دا وچوپه. زه لږ وویرېدم چې دا به څه وي. نو هغه راته وویل چې بچیه یېرېږه مه، دا وچوپه نو الله به له تا نه د دین کار واخلي. طارق جمیل وایي چې ما د هغه 2 ګوتې په خوله کې ونیولې نو د هغه د خولې نه شات زما خوله ته را روان شو. کله چې له خوبه راویښ شوم نو زما په خوله کې بیا هم د شاتو خوند و.